مالک ابن دینار وی چې لاړم د بیت الله طواف مې وکړ د صفا مروه منځ کې مې وچه کرې والې 2 رکعاته واجب الطواف بیا لاړم حج له عرفات ته عرفات کې د زوال نه پس تر د ماښامه پورې خدای تاجیان چغې ووایي فرشتې الله ته برا الله خپل نظام چلی فرشتو ته وایي وګوره تاسو خو وی چې انسان مه پیدا کوه جاو من کل فج عمیق د لرې لرې ځای نه رالل او ما رضا کوي ما ته چغې وایي ګواهان شی ټول مې وبخل فرشتې ورته څه وایي الله فیهم فلان خطاء فلان فلان کې ګناهګار فلان کې فلان کې فلان کې وی دا مې ورسره وبخل مالک ابن دینار وی چې هلته عرفات نه واپس مزدلفه کې چت لاندې د اسمان د چت لاندې په کولو میدان شپه تېره کړه هغه ځای نه رالو مینا ته نو رالو جمراتو ته شیطانان مو ویشتل د حج په لومبۍ ورځ حجان شیطان ولي بیا ورپسې شیطان پسې بیا ذبح کوي څاروی لالی بیا طواف زیارت کوي او سر خری وی چې رالمه او شیطان مې وویشته وی یو ځای کې خلک را جمع دی جعلي خلق را جمع دی او سب چل دی مې چې خدای څه مسله ده د هغه خلکو منځ کې مې ځان وردن نه کو چې مې وکتل هغه شل دوا کوي او خلک ګیر چاپېره لګیا دي په امین وایي او شل خو را رسېدلی دی او شل ناشنا دوا کوي شل څه وایي یا الله ګوره دعارونو ګوره چل غواړي یا ربا یا الله ګوره خپو باندې شل زموږ بشریان په سترګو ړوند دی دوی شکر وباسه چې خدای پاک په سترګو خو ړوند دی خو شکر وباسه چې خدای دې له ښایسته اواز درکړی دی چې حضور پاک خو پې ستایې که نه که دا نه وي نو په فوټپات به د خلکو نه سوالونه کول دا د خدای فضل شل سوی یا الله زه دې څومره ښکلې شکل سره پیدا کړی ګیله نه کوي چې خدای خپې دې نه دي راکړی الله ماله د ایمان راکه ماله د اسلام راکه ما ته خفه کړې الله ما ډېر ګناهونه کړي دي نو رالم خدای چې تا رضا کم نو خدای ستا د کور نه مې چکرې ووالې په دا شلو خپو او خدای بې سورلی په توښېدو درته ګورې راغلی خپې مې نشته چکرې مې ستا د کور نه ووالې چې خدای تا به ووینم خو مې نه لیدې نو لاړم د صفا غونډۍ ته هلته نه مروه ته چې خدای به ووینم نو هلته مې ونه لیده اووه چکرې مې د پسې ووالې مقام ابراهیم ته ودرېدم چې که دلته مې خپل رب ولید چې ما پیتې غواړم هلته مې ونه لیده نو بانډو ته د پسې لاړم عرفات میدان ته نو عرفات کې مې چغې ووالې خو خدای هلته مې ونه لیده نو مزدلفې ته رالم ځکه دروازې مې ونه لید د شپې راته ځان وښی نو ټوله شپه بې درته جړه وکړه نو هلته مې ونه لیده نو اوس رالم ستا دشمن شیطان مې وویشته که په دې خوشحاله شو چې دشمن یې راله وویشته دلته مې ولیدی دلته مې خدای ونه لیدی الله اوس خلک لګیا دي ګډانه لالی څوک غویانه لالی څوک اوښانه لالی خدای زه مسکین فقیر شل ما سره څه دي ما سره خو نه د غوی د لالولو پیسې شته نه د ګډ پیسې شته نه د چیلي پیسې شته الله راغلی دی علم چې تا راضي کم نو ما سره الله هېڅ نشته بې د خپل ځان نه الله خلق د ګډانو قرباني ورکوي زه ستا په حضور کې د خپل ځان قرباني ورکوم پروردګاره الله د خلقو به ګډان قبله چیلي به قبله او الله زما د ځان دا قرباني قبوله که خو ما ماف خو ما نه راضي شه وی دا خبرې شل وکړې خلقو م جلدم او شل یو چغه واله پرېوت وفات شو بیت الله له چې ځې دلته د الله عظمت د الله مینه د الله په در کې جړه د بیت الله نه تاویږه او خدای ته جاړه او ملتظم له ورځه او دروازه نیسه او چغه وه فقیر ببابک خدای فقیر ستا په دروازه ولاړ نو خدای به دې معاف کوي یو سړي به چغه واله لبیک لبیک یو عالم وایي ما سره یو ځای به تاویده وایي ما دته به د بره نه یو اواز کېده چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلیږي
وی ما د دې سړي نه تپوس وکړو چې ملګري زه خو تا علم ډېره موده وشوه یو ځای طوافونه کوو او دا چغه ته اورې چې دا چغه تا ته والي کېږي وی او دا زه اورم وی ما ورته وی چې نه قبلېږي نو بیا ولې طواف کوې درته چغه وی نه قبلوم نو ځان ولې کړی وی هغه سړی ما ته وی چې ما نه خپل رب خفه دی دلته دې در لی رالم زه یې راضي کوم چغې ورته وام او وی نه قبلوم نو ما خو د خدای دا در صحیح کړی دی زم خو تی نه نو که تا ته د دې نه بل ښه در معلومې اراته وښایه چې هلته لاړ شم ما خو ټول درونه پرېښودل دې در له راغلی که دې در نه علاوه تا ته بل ښه در معلومې ما ته ښایه هلته ځم وی چې بیا به د یو ځل وی لبیک دوه ځله به ورته اواز کېده چې لبیک لبیک چې څومره سړی عاجزي کوي او د خدای عظمت هغه مر الله خوشحالېږي دا د عمرې یو ځای بیا مدینې منورې ته لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د بیت الله حج له راغی او زما ملاقات یې ونه کړه د ما سره وفا ونه کړه مدینه منوره بیا بل شان ځای دی د دې م یوه رکوټې واقع درته ویم د مانځه وخت دی شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند لوی شخصیت او د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خاص شاګرد او په مدینه منوره کې وی مدینه شریفه کې چې به مونږ ډوډۍ خوړه نو مونږ به پوټي یو طرف ته غورځول دا چې کم زیاتې پوټي به پاتې شو وی یو ماشوم بچی و وی ابه راته هغه پوټي به یې غونډول او کور ته به یې وړی وی ما یو ځل هغه ماشوم ته آواز وکړه بچې دلته راشه دا جانو په دې کړکو ګرځي او دا پوټي غونډۍ چرته وړی چیلې ګډېله واله سله وړی وی نه بابا دا خو مونږ خورو ناوچې پوټي بچې دا ولې وی پلار مې مړ دی یو مور مې د مونږ یتیمانان یو دا ډوډۍ درک نه لګي هغه زمانه کې سعودي کې دا تیل نو پیدا دون مالدار ملک نو غریب دا به وړه پوټي را غونډوم او دا اوبو کې خوشته و زما هغه ماشومان درونه خویندې او زما مور او مونږ یې خورو بچې د کم ځای د مدینې منورې بابا کاکاجي د مدینې منورې مدینه منوره کې د کم قوم سره تعلق دی کاکاجي د انصارو بچې یم الله والذین آووا ونصروا چا چې د حضور پاک سره مدد کړی دی ویړه مې یو ټک ناره کړې ګوره دا د انصارو بچې دی د غریب دا ټوکړي راغونډی ما ورته وی چې بچې که دې خوښی زه د هندستان یم او یو لویه مدرسه د دارالعلوم دیوبند هلته د حدیث استاد یم که دې خوښی زه به دې ځان سره بوځم لکه بچي غوندې به دې وپالم عالم به دنه خدای جوړ کړي دلته به بچې ضایع شي تا نه به خدای ښکلی عالم د حدیث استاد د تفسیر استاد جوړ کړي بیا راځه او ټوله خدمت به دې زه کوم پیسې لکه بچي غوندې به دې ساتم وی ما ته وی کاکاجي مور سره به مشوره وکړم ما بلکل خو په پلان کې هر ورځ به موږ ځو الله واقع چې مدینې منورې نه سړی رخصتېږي د حضور پاک نه نو ډېره ګرانه ده لکه چې د چا درد دی وی چې موږ رخصتي اخېسته لاړو نبي علیه السلام مبارک باندې سلام وکړه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت عمر فاروق باندې رضی الله عنهما او باروتو وی دا ماشوم راته ولاړو ډېر خوشحاله وم چې یو بچی د انصارو به زه بوځم دیوبند ته او زما د وجې نه به الله د دن یو ښایسته عالم جوړ کړي ډوډۍ به م خدای ورکوي هر څه به ورکوي وی ما ورته وی چې بچې مور سره دې سلا وکړه وی چې او کاکاجي مور درته څه وی مور مې راته وی چې بچې لاړ شه که دنه خدای عالم جوړ کو خو ډېره ښه ده او که عالم دنه جوړم نه شي نو ستا د یو کس د خرچې نه خو به خلاصه شم که نه اوهو وی ډېر زړه مې بیا درد وکړ بچې نه بچې خدای به دنه ښکلی عالم جوړوي او زما بلډینګ دې لیدلی دی بس هلته راځه چې ځو وی چې زه روان شوم وی دا ماشوم بچې ما ته وی پټېنېدو نه کاکاجي ودرېږه وی ودرېدم
گنبد مبارک ته ګوته ونیوله. ما ته کاکاجي ته چې ما کم وطن ته بولې هلته دا شته؟ ما سترګې ښکته کړې. ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کوله؟ وخت کم دی، وخت کم دی. دا گنبد نو موږ بیا دلته څه کول؟ دا خو هلته نشته، دلته موږ راځو. وی کاکاجي علم به م خپل کار کوي، ډوډۍ به م خپل کار کوي، دا سړي ټوکړې به جمع کوم خو د دې ګنبد پرېښودو ته تیار نه یم. نو چې سړی حج له لاړ شي، عمرې له لاړ شي، نو په مکه مکرمه کې الله تعظیم، په مدینه منوره کې هم د الله تعظیم. ممکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم شخصیت ګڼو په دې وجه چې الله ورته عظیم شخصیت ویلی دی. آتش پرست دی، آتش پرست شمعون یې نوم د شمعون. او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ذوالنون مصری دی، غالبا مالک ابن دینار رحمت الله علیه دی وله راغې ورته کېناستو او ایمان راوړه. دا ونډیو ده. هغه ورته وی چې ما خو اتیا کاله یا سل کاله تقریبا د اور عبادت وکړ. اوس دې ځان کدل چې اوس پروت دی دا آتش پرست. وی څه دپاره یې د اور عبادت وکړه؟ وی دې دپاره مې وکړه چې اشنایي او دوستي ورسره پیدا کړو. وی یو کار خو وکړه، تا دا اتیا کاله څلور نوي شلې کاله چې د دې اور د عبادت وکړو نو تا به ورسره څه ناسته اشنایي خو پیدا شي. اوس خو ته روان یې مرې، یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سودی یو که نه سودی. او زه د دې اور د خالق عبادت کوم، زم ګوته وردن نه کوم، ګورم چې زما را سودی یو که نه سودی. راځه به تجربه به پې وسوکو. دغه بت پرست پوه شو. اوس الله چې چاته هدایت کوي، حالانکه هغه آتش پرست یو انسان ګوره د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشته. د الله مقابله کې بل ته خدای ویل دا ډېره لویه ګناه ده. نو ده د شرک عبادت وکړه، یا اتیا کاله او یا کاله یا څلور نوي شلې کاله خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکل کې بوډاوالي کې مري ځان کدن ترې زیرې بس مري. الله ورته هدایت کوي. وش ویره یو کار دی. وی دا خبره مې ستا خوښه شوه، خو که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه موزم او خو هم څه ونه ګټم. زه ګارنټي در کوم چې الله به جنت درکوي. دا بزرګ ورته وایي. نوم مې دې وخت کې پوره ذهن ته نه راځي. غالبا یا مالک ابن یا ذوالنون مصری رحمت الله یو کس دی. وی ګارنټي راکوي. وی څه ګارنټي راکوي؟ وی چې ته څه غواړې؟ خو دا سړي اوس الله ورته هدایت وکړو. ما خو تاسو ته وایي چې زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده، ملهم ورته ملهم، او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچي القاء الخیر هغې ته الهام وایي. بل خوا شیطان نازل، هغه شیطان نوم وسواس دی، او چې د زړه ته کوم هغه القاء الشر هغه ګندګۍ وروړي هغې ته وسوسه وایي. د شیطان نوم وسواس، د فرشتې نوم ملهم. دې چې څه غورځوي وسوسه، او هغه فرشته چې څه غورځي هغې ته الهام وایي. اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع دی. نو وایي ته وایي چې ته به څه ګارنټي راکړې؟ نو چې ته څه ضمانت غواړې؟ یو لیکل به راکړې راله؟ وی بلکل درکړو. ښه ولیکه ماله. ده وله ولیکل چې دی سړي د شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو، ده له زه ضمانت ورکړم چې دی به جنت ته ځي. کاغذ یې وله ورکړه او هغه کلمې شهادت ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه د آتش پرستي پرېښوده، مسلمان شو. یې مسلمان شو او بس لږ ساعت وروسته مړ شو. چې مړ شو هغه وصیت وکړو د مرګ نه مخکې. وایي که زه مړ شم زه خو مسلمان شم، وایي ما خو هېڅ عملونه کړو، ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر کړ، نه مې لمونځ وکړو، نه مې روژه ونیوله، نه مې څه چا سره نه د نیکۍ خبرې کړې دي، نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړې دي. دغه کلمه مې ومرم، ځان کدن مې دی. خو که زه مړ شم یو کار به وکړې، په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ښخ کړې، او دا عالم به راباندې جنازه کوي، او دا کاغذ به له پسې نه پاسېږدي. ساتې ووتله، چې ساتې ووتله دغه بزرګ ولی الله چې هغه ولمبه
جنازه په وکړه او چې قبر کې سینخخ کاغذ ول پسینه د پاسه کې خاورې په واړه چې کور ته راغی اوس په لکه سوچ کوي چې بنده داسې څه غلطي وکړه تر جنت ته کدار چې خلکو له جنتونو کاغذونه ورکې دا جنت زما دی ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته وځم او که دوزخ ته وځم نو بل سره کاغذونه ورکوم دا مې څه غلطي وکړه خو الله ما رونیسي جنت زما اوس چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي نو دا خو زما جنت نه دی چې هغه ایمان راوړ ما ورته انتقال وکړه جنت او کاغذ لا پسې نه د پروت دی په دې سوچ کې مې یاره داسې کار کوم چې قبر ولا کنومه لا خپل کاغذ ته راوباسو دا مې څه غلطي وکړه په جلا سر دی کې ودشو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرستی مسلمان شو ویني خشته سپینې مزیدار جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا خو نه خوشحاله دی تپوس دی کوي ملګري الله راسره څه وکړل وی الله وبخلم د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او بهترین اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ وی پس یو بخلي وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه یاته وبخل ګوره شیطان په او یا اتیا څلور نیمې شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده لیکن د الله وینا چې یو ځلې کلمې شهادت وی مسلمان شو هغه ټول هر طرف شیطان خواري په وبولو وی چې وی بخلې وی بس وی چې دا ایمان دروړ مسلمان شوی نبی رسول الله فرمایي الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې څومره ګناهونه کړی دي دا ټول ورته ختم وی دا جنت راک والا وی دا خپل کاغذ زموږ ستا کاغذ ته ضرورت نشته د کاغذ ورکو کاغذ یې ورکو او راویښ شو هغه کاغذ په لاس کې پروت کاغذ په لاس کې پروت زمارون خبره ده چې شیطان ډیر زور اور دی الله زور او طاقت ورکړي او ډیر زیات زمون پټ دشمن دې پستر بینین او دی خو سره بل د کور دنش دشمن نفس دا غاغه چې مجال دا غو سره مرګري دا او دې له خواري مو کې خواریو کې اولات اسو من رحمت الله من روح الله دا الله د رحمت نه مایوسی بنه کې کته ډیر زیاتم ګمرا شو شیطان دې خطا کی او یو ځل مرا شو د الله په حضور کې سجده ولګی چې الله باس زه معافي غواړم نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړی د ټوله په بولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر عرفات تلا الله تاسو ټول بوت لیکي او وريو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي نو کوم مسلمان باندې چې حج فرض دي هر چاته پته لري چې په ما فرض دی کنه نو هغه داخلي وکي ښا بینکونو په ذریعہ داخلي شروع دي او دا باقی دا نور ایجنټان چې کوم دي هغه بم سورې په داخلي شروع کوي نو د کې سستی مکه نو چې نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع د اخیری حج جمعه د عرفه ده او د عرفات په میدان کې ودرېد جبل رحمت ته مخامخ یو ځای دی هغه ځای کې نبی علیہ السلام مبارک خطبه ویلې او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جمعه ته دا د نبی علیہ السلام مبارک د خیمه دی کې خیمه نو ادری دا صحابه کرامو دا ډیر لوی هجوم دي تقریبا 100,000 زره کمو به صحابه کرام مرګري وسره سو په غار د پاسري سو یو طرف ته سو بل ته نو نبی رسول الله مبارک ال تک یو درې سوالونه د الله نه وکړه د دعاګانې وکړه دریو کې دوه دعاګانې قبول شوه یو دعا چې دنو هغه وخت قبول نشو داغه جواب ورنشو نبی علیہ السلام نه په ها کې ونه پنا کې چې دا قبلو نو چې نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی مزدلفه ته نو مزدلفه کې یو زید جبل قزح وته وي او ډیر د دعا د قبلې دو زید زمو علما لیکي چې د اسمان لاندې د زمکه د پاسه دا دعا د قبلې دو دغه زینه مبارک زیبل نشته حتی چې د بیت الله د میزنم ال دعا قبلي او بل هغه ځای کې دعا قبلي کې خدای مخصوص وخت دی ګوره دام نه چې غني ارتیمه هغه دغه د مزدلفه په روز باندې د سار د منځنه پس د نور خطو پورې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ال تکي خیمه او کوم د خیمه او ال توز د مزدلفه جمعه دی
او دا جبل قضا هغې سره نږدې غر هلته نبي علیه السلام مبارک هغه درېیمه دعا وغوښته نو چې هغه درېیمه دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه دا مې همدله قبوله کړه نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي وی خندل ډېر خندل نو صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی د ژړا مقام ځکه دعا کې خلک ژاړي او نبي علیه السلام په ژړا کې هم دعا وغوښتله دا ولې خندل ولې وی شیطان مې ولیده وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو شیطان راته الله وښو وی خاورې راغشتې په سر د پاسه یې چولې او چغې والې واویلا او منډې والې چې تباه شوم او غرق ځکه نبي علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتلې او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتلې او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق وي د ما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړې نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه او که ستا په دې امت د بنده حق او دې تا نه معافي وغواړې الله نو هغې نه مرسته طریقه جوړه کړه نو چې الله د چا نه رضا شي ګوره د بنده حق نه معافېږي په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي او که الله د چا نه رضا شو نو هغه طریقه دا ده نبي علیه السلام مبارک فرمایي ګوره نبي علیه السلام مبارک وخندل وی د الله په حضور کې مې الله ته داسې وي یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکړه کنه ورته ووایه چې تا له دا جنت در کوم د مسلمان ته خپل حق معاف کړه او دې به ورته معاف کړي اوس پر دې حق الله نه معاف کوي او که الله دله جنت ورکړي چې حاجي صاحب تعالی جنت در کوم ځه دا فلان کې وبخه او دې وي زه به دا جنت به والم او دا فلان کې به وخم دله د خپل حق وبخه نو شیطان وی په سر خاورې واچولې او منډې والې او جړلې چې تباه شوم او برباد شوم هلاک شوم نو د دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او بربادي کړي په جنګ بدر کې دې د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان او د کور د ابن جابر په شکل راغلی دا یو ډېر لوی د یو ملکو او راغی ابوجهل سره لاس نیولی دی او دې مه یېرېږه زما قوم هم را روان دي 3000 مېره قوم را روان دي 3000 ابوجهل بار بار تپوس کو دی خو دا کورس په شکل و د هغه لوی ملک په شکل و هغه تپوس کړي هلکه هغه لښکر دې راونه رسېد هغې غر نه شاته را روان دی سپیکر چې ونه او چې کله جنګ شروع کېږي زما قوم به را رسېدلی ابوجهل په دې خوشحاله مرګرو ته وې وی خپه کېږئ ما تاسو هم 1000 کسان مسلمانان خدای یو 100 کسان دي او د دې کورس ملګري چې دي هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوي که نه او فرشتې راغلې فرشتې د بدر یو غر د په هغې د پاسه د میږو په شکل کې دا میږي نه دا وزر ویل زه چې صحیح نم که نه هته چتی نه ایله مې میدان ته مې راوستې اوس به پته ولګي دې خو بیا لکه د مشرف خپل او پردی نه پېژني بیا خپل تمثیلې ورته کوي او پردي تمثیلې ورته کوي را مې ورته اوس به ته پته ولګي کوم خوا ځې وی ورته ما ته لاس پرېږده ابوجهل یې راکاږي او ابلیس ته لاس راکاږي خدای بدبخته تو سین هغه د دنیا فرشتې راغلې د یو فرشتې مقابله نه شو کولی بابا اوس ته د 1000 فرشتو مقابله را مې ورته اوس به ته پته ولګي هین آرام الله تعالی لاس یې ته وویستو هغه ابوجهل سره د هغه خپل لښکر یې پرې تباه او برباد او مختلف سکیمونه حربونه دي بدبخلور دي یو ځل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاست مسلمان دی ولا راغی ای پاسه لک او ته وی ولې خو به دې وستم ورشو دیوال راغورځي پاسه دیوال باندې راغورځي هغه زر پاسه جامې وسندل خو چا خو دیوال را پرې چې را پرېوته دغه سړي ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای را سره خو ته خو زه د مرګه بچ کړم ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه که دا دې زه د خوب به نه وي راویښ کړی او دا دیوال پر ما را پرېوتی دی خو زه خو بې دڼیا کړی وې مړه به وي خدای را سره خو وکړه وی مړه دواګانې مه کوه سړیه وی ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی د مرګ وی زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره ښېګړې ته ګوره تا خو ما سره ښېګړه وکړه ته څنګه شیطان یې وی ښېګړه مې سره نه ده کړې ظالمه دا دیوال را پروتې اوس به شهید شوی وې ته به م راته په جنت کې نیغ کېدې شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګ د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین د موږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي
ډېر قیمتي مرګ دی. لکه دا خلک وایي دا جامع حبسه کې چې دا څومره ماشومان او جینکې او زنانه، نو ټیکه وارثان خو خپوي او مسلمانان هم خپوي، خو هغې ته رب العالمین د شهادت مرګ او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ. او نبی علیہ السلام فرمایي د شهید متعلق چې ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقه تحت العرش تصرح من الجنه حيث شاءت. د دې روحونه به د الله د عرش لاندې او په الوتکو کې به او چې کوم ځای کې د جنت خوښې چکرې به لګوي، چې کوم ځای کې خوښې جالي به د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې به ټیکانې به هلته. نو دا خبیث له مختلفې حربې او طریقې ور نه پیغمبر پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کوله په جومات کې دا نور تندر نیوله، د هغې منځ یې کو چې منځ یې کو را رسته شو. بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړ او صحابو ته تپوس وکړ د الله رسوله په دې منځ کې رسته شو دا ول او بیا مخکې شو دا ول وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ماته په دې ځمکه د پاسه وغورځوله. نو یې رسته شوم وی نیت مې وکړه چې راوینیسم په تختې او وی که رانیولې مې وې نو بیا به مې د جومات په دې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړی وی الله رسول رانیولې به دې وکنه. وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه، د هغه زما ضرور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه. نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و. نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زمان په دې پیریانو په دا خو هم د پیري د راتلې په شیطانانو هغه تسلط راته زمان پې د پاسه هغه خپل تسلط راته. نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راتله نو ما پرېښود ردته خاصه مې چې زه چخې شروع او وی چې دا ور مخکې شوم نو دا الله جنت راته وښو. وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک ترې وشکو وی بیا مې پرېښو او که دا غونچک مې را شکولو نو تر څو چې دنیا آباده وه تاسو به ترې میوه خوړه او خلاصېده به نه. نو ګوره دا شیطان په پیغمبر مملکی خو الله دې پیغمبر ساتي. نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي چا یې تپوس وکړه وی نبی علیہ السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته. صحابه یې تپوس وکړه د الله رسوله تا سره هم شته؟ نبی علیہ السلام وفرمایل او ما سره هم شته خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی. پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي، زه د الله محفوظ ساتلی. او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي خو نه پرېږدي. څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي، کوشش کوي چې دین ولا خراب کوشش کوي. ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي. یعنې که دا فرشتې نه وي که نه دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي وو پرېښې به یې نو ځکه غټ دشمنان یې چا باندې به یې اور اچاو، چا باندې به په ټوپک ډز کو، په چا باندې په چاله به یې غذار کو. دا خو الله تعالی فرشتي قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة دا هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي. که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به نه وي پرېښی. او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې ډېره زبردسته حمله کوي. امام رازي رحمت الله علیه فخرالدین رازي ډېر لوی عالم تېر شوی دی، دومره لوی عالم تېر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی. که تاسو د هغه تفسیر وکړه نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلی دی. یو ډېر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی دی او فلسفي عالم تېر شوی دی. یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه د هغه سره د امام رازي رحمت الله علیه نسبت و. نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته وباچي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوي، په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوي. لې لګیا دی الله سیند دی هغه مرید ورته وباچي، یو لوټه یې تشه کړه، هغه مرید لاړ اوس بله لوټه زه سوچ اوس بل ځای کې د مرید ورته لګیا دی وباچي، ډېرې زیاتې اوبې استعمال کړې. مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبې استعمال هغه خو د اسراف وکړو.
او په اخر کې لاس یو چونګ وبر واغشته لاس یو وشته او زه به پښتو کې ته مانو کما کې او به وشتلې وی ورته واچي به دلیل خدای یو دی به دلیل خدای مانم او چې دې څنګه اوې هغه مرید ته وی وبراته واچو او دسیو مریدان ته پوسو کو وی حضرت څه چلو تا خو نن بلا وب په ځان باندې استعمال کړ زیات وب استعمالول خو ګناه ده اسراف دی او بیا راته د صوبه دي کوم خو وشته او داود یې وسو وی ماته الله امام رازی راخاره فخر الدین رازی د مرګ په حالت کې اوساته وتا او ز هغه ته متوجه شو دی بزرګاون ته کشف کیږي کشف یو شی بظاهر کې تا ته نخ کاری ته بالله خی ویزن کدن کې پروت او شیطان سره مقابله رزن کدن په وخت کې ګوره دا خبيث مضبوطه حمله کوي شیطان ورته وایي چې وای کنه الله شتا دوته او څه دلیل دی یو دلیل ورته شیطان ته مړه دا دلیل خو بیکار دی هغه ولا باطل دی یو کتاب لیکي امام فخر الدین رازی د الله تعالی په وجود سل دلیل لیکلی سل و دا دلیل خو بیکار دی امام فخر الدین رازی ورته خدا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل ورته پیش کړی و دا دیم بیکار دی دام باطل دریم دلیل ورته پیش کړی او شیطان سره مناظره مقابله شروع د دریم ورته دا دیم باطل اخیری او دا ته توجه ما ته الله د کم دی نه خی دې دلیل دی نبی و اخیری سلام دلیل ته خبر اورسیدل وی ما وی چې دا سلام دلیل ول برباد دی غلط دی د ایمان نه تیری وی بس یو چونګ به مې راواغشتي ورو مې نسته او आवाज مې ولا ورکه چې ورته وای چې بے دلیل خدای منه وی الله زما هغه چونګ به د امام رازی سینې ته ور رسول او امام رازی ورته وې چې ابلیس صاحب رمستل کوا دلایل پرېدا بے دلیل الله موجود دی یو نه منم وی شیطان داغه د خپل نو کې وېسته او امام رازی سره د ایمان د دنیا نه لا زن کدن وخت کې امام رازی غوندې سړی ته انخته دی په دلایل نه شیواله هغه غرور په جنتونو کې ګرځیدل په اسمانونو کې چکرې والی دي د هر پیغمبر خبره اورېدلې ده په دریابونو ګرځي په دنیا ګرځي یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت یو زمیدار چې هغه یې وکوله او شیطان ولا راغی خصوصا مسلمان شیطان ول انسان په شکل کې راغی زمیدار کاکا یو خبره تکو خدای سو خدایان دی هغه ته خدای یو دی وسه دلیل دی سره چې خدای یو دی زمیدار کاکا ورته وی دلیل غواړي وی او وی خو درې کې دلیل دته وی یو درولا او هغه غوان هغه چوکني او هم مضبوط چوکۍ کنه هغه خون نه جوړي کړه سره جوړي هغه سیخ پکې لا بیلې هغه چوکۍ راواغښتا او ورپسې ورغه وی تا کو چوکۍ راواغښتا او دې کنه دلیل دته خیمه دلیل د تخیم شیطان دی او تقدیر خدای دې غوړه دلیل مو وای بس به دلیل د امانم چل یو نو شیطان سره مقابله کیږي دنیا کې جستانه له کوم پویا سره مقابله نشي کولای شیطان سره به مقابله وکړي انت الله وای مونږ ګور چا پیدا کړیو الله پیدا کړی د خپل شکل چا نه کړی الله را کړی د امام شافعي رحمت الله علیه چاته پوسو وی د الله په وجود د سره دلیل شته ویو وی څه دلیل وی ګور د توت پانه ده چې له خوري نو پوهچته پیدا کړي او د دې توت پانه د ریخم چنجي خوري نو ریخم دې پیدا کړي او د دې توت په پانه باندې چې کوم هغه جوله پرته سلیخ پروتي د شاتو مچې پکینی داغه په خیره کې د شات پیدا کړي ګور یو پانه ده او درې مختلف سيزونه خوري او داغي په خېټو ته رسیږي یو ځای کې د شات جوړيږي بل طرف ته د ریخم جوړيږي او د چيله خېټه ته جوړيږي نو پچې دي جوړيږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ د دین لوی امام دی داغه په زمانه کې یو دهری او خدای نه من نو یو ځای کې وسره مناظره مقابله جوړ کړه د بادشاہ په دربار امام سے رحمت الله علیه قصدن هغه د بادشاہ دربار ته لغوندې لیټ ورورسته هغه د هیڅ څه جوړ کړو دا تاسو امام دی دا تاسو کوم ولاره د وادي پابندی نه کوي
تیم څه وخت دی او دې څه وخت خلکو مې چې امام صاحب کېدی شي مقابله به نه شي کولی بحث به نه شي کولی ځکه لیټ امام صاحب ورورسېد چې ورورسېده الدهري چغې جوړې کړې دا ستا اواز ده دا تر مسلمانانو مشر یو ځان تعلیم وي امام صاحب ورته ویله ما لار غلطه کړه په دریاب راغلم وی دریاب ته چې راورسېم کښتۍ نشته خدای پاک اوس مې مقابله ده د هغه سړي سره او کښتۍ نشته وی دی کې اونه وه هغه اونه خود به خود راشو او بیا خود به خود راوګرځېده او هغې نه تختې جوړې سړي نشته او تختې ته وي ناشنا واقع مې ولید او بیا ترکان نشته وخت تختې یو بل سره یو ځای شو ټسار کېده او میخونه پکې رالل او صاحب هغې نه کښتۍ جوړه بیا ورو ورو راله زما دې خواله او داسې راټیټه شوه لکه یو څاروي ته چې څاروي ټیټېږي چې سړی پې سورېږي ورته راوختمه او منګي نشته او نیغه دې طرف ته راغله وایي دا ناشنا قصه مې نن ولیدل هغه دهري چې دی هغه چغې جوړې کړې دی دروغو ته دا ګوره ترکان نشته او کښتۍ یې جوړه کړه ارکش نشته او اونه پرېوته او تختې ته جوړه شي منګي نشته او دې کښتۍ کې راسور شو د یو طرف نه بل طرف ته راپورېوت وایي خلکه دا دروغجن ما سره بحثونه کوي دومره قد دروغ امام صاحب ورته وایي دا نه منې وایي نه وایي بس زما ستا فیصله خوښ شو ختمه شوه وایي نه بحث به کوي بس ختم شو که نه وایي یو کښتۍ بغیر د مصري نه نشي جوړېدی تا په خپله ومنله یو کښتۍ دا دومره لوی نظام به بغیر د الله نه څنګه جوړ جوړونکي نه بغیر څوک او یو راکوټې غوندې کښتۍ بغیر د مارګي نه د ډرایور نه چلېدی نه شي ته په خپله نه منې عقل دې نه علي چغې دې جوړې کړې دومره لوی کائنات دا دومره لوی نور او سپومې او دا ستوري دا نظام به بغیر د یو چلوونکي نه څنګه چلېږي وفي انفسکم افلا تبصرون قرآن کې الله فرمایي که تا د خپل ځان ته مقتل ته به وپېژنې اراده د دې وجود دپاره یو خالق او یو مالک او یو جوړونکی ذات شته نو شیطان به راته څه وایي د شیطان چال یو خو د کبر دی دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی به د عقل نه مخکې کوي او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګورې عقل یې شی نه دی ولې زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر دی زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي او د الله علم محیط دی اسمانونو پورته لاندې تېره شوې زمانه راتلونکې زمانه پټ ښکاره قرآن کې الله فرمایي وایي چې څومره اونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وایي زه پرې خبر یم او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه یو زمیندار چې د شړشم دانې راوالي او په ځمکه کې ونودي د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې ډېر خپلې دانې بیا معلومولی چې زما دانه په کوم ځای کې پرته څومره دي نه او الله وایي دا ټولې ماته معلوم وما تسقط من ورقة الا يعلمها او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر الله اکبر د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي الله وایي ماته معلوم نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پوهه د الله او د رسول د علم په مقابله کې هېڅ شی نه نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا دغه راوړي عقلي دلایل به راوړي سوچونه به دله خرابوي او دریم سیز دا هغه ضد بې ضده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دا دغه سا وباسي اسرائیل علیه السلام دی به منډې وي او ورپسې وي لکه موقع به ورکوي او دی به سجدې لګوي نو دی به یو ځای کې سجده ولګوي نو چې سجده ولګوي اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه هغه خپل نوم عزازیل دی عزازیل او ابلیس د ده لقب د ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي نو دی به سجده ولګوي اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه بېوقوف بچیه پته له څه کوم ځای یې سجده ولګوله وی ولې وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې نو دا خو پته نه لګېږي خو سجدې لګوي او چغې وباسي وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې وی دی به هغه وخت راپاسي چې توبه توبه معافي غواړم معافي غواړم معافي غواړم دومره ضدي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله دی جهنم ته الله ور واچوي قرآن حکیم کې الله فرمایي جهنم ته نو دته به جهنميان راغون چې دی به ورته تقریر کوي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم دا ټول جهنميان به دته ناستي هغې به ملامته کوي چې سپېره ستا راوجنم تباه شو
دی بوته وی تقریر بکی دا اور پکور سے نبی علیہ السلام فرمائی دی بورته کین ان الله وعدکم وعد الحق لا سر وعده کړی او رښتیا وعده کړی او وعدتکم فاخلفتکم ما وعده کړو دروغ نه کړو ما وی نه قیامت شته او نه جنت او نه دوزخ ته هغه دروغ ختل دروغ مې ته ویل او الله چې کوم وعده کړی و چې زما څوک تابعدار جنت ته بدی او که څوک مې فرمانی دوزخ ته بدی الله خپل وعده پوره وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم د جهنميان له بستر ګوترس منلی مړه وی تاسو کې ما پړې خنور اخلي چې په زور مې باندې بوت سجدې کول او زلی دی امت او صرف اسی میں لکه رتا دعوت کاو زمان منلو چې کوم الله پیدا کړی و دا غم نه منل چا چې د نعمتونو درکول دا غم نه منلو زما هغه فکرونو سوچونه هغه پس روان و ما كان لي عليكم من سلطان ما تاسو چې سپولې نه چولې ته زور خو مې در باندې الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما اسی دعوت مې درکو دا ما خبره مو منله فلا تلوموني ما ملامت کوي ولوموا انفسكم ځان ملامت کوي چې دا غلوي ذات چې کوم تاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونو بچي او خپل شکل رزق مسلمانی ایمان درکړو هم پرې خو ما پس روان شو په وګوره ته بربند ته په وګوره دا د غوخ خواهش سندري وره په موبایل غاڼو لګاوه غاڼه ها منځ بم کېږي دلته کې رنګ بم راشي په جمعات کې بډنګار شروع شي خوان دې کنه غوږ له خوان ورکې په جبه غیبت درو خوان ورکې سړی لا پړه کې د ګناه سوچونه خوان ورکې سړی لا دا د پردي مال وهل خوان ورکې سړی لا دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوان ورکې سړی لا دا خواهشات دې ته پیرتا وکړل دنه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبريل وسګورا چې وې قتل داغي وی الله یریګم چې دا ټول خلق وردن بشي دوزخ او مثال رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی اے وی دا مثال دا شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي دا اور دوی ته خشتخ کاری ښکلې ښکاري که پتنګ ته دی وي چې دننه خو قصه دې نه ورځي هغه ته اور خشتخ کاری ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري خو چې ورشي نو سبب د تابع وي که نه بیا د خواهش کي چې د اور له ورشم رڼا ده ښایسته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه مرو دي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتا نه نی خواهه د روزي ورپسې کې روزي چاته مچو ته نه ګوري رڼا له باندې وي په ټیر مو په شاتو نه مرو شاته هم پریدي هغه له منډه وی رڼا له چې ورشي نو دن بیا د رڼا په څه باندې بدلېږي بیا فور په پتنګ وزاري وسودي لاندې پروي خلک یې کېدي او مړشي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شمته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تاوځي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري انا زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه مړه نیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شي خشته ښکاري خو طبعي ده ایمان خلاصوی ځان او اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به دوزخ کې ورغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني دا دوه څیزونو مقابله شو د چا خواهش د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شو د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش من خواهش پرستی په مخ اخیستی خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی ښځالي مور پاتې ده ښځالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللی رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولهوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ خلک چې دا نه به رانیسي اوسه دا لوی خلک چې دا نه بوتل استه او جیل کې نه پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده دی خواهش په پیسو ته ضرورت
پیسې خو به غریبانو ته ضرورت دي، ډوډۍ ته محتاج دي، چایو ته محتاج دي، دارو درملو ته محتاج دي. دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته څه ضرورت دی؟ دا ټول خواهشاتو منډه ده، خواهشاتو زغل. وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دی ګټلې ده، صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دی ګټلې ده، وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دی ګټلې ده. خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستي شوی او څه خواهش پرستي. دنیا کې هم ذلت، آخرت کې هم ذلت. دنیا هم خواره، خسرت دنیا والآخره، آخرت هم خواره. موږ ته مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم. د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو، خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی. د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې بهادری او دلیرانه سوچو دا په حضرت علی او په حضرت عمر کې پراته دي، او چې کوم عدل او په عمر کې پروت دی ټولو کې شته، خو دا ډېر زیات. او چې کوم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده، او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده. ډېره زیاته ده پکې، ډېره زیاته ده. دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا. دا خپل سوچ دی، مال به نه جمع کاو. چا به کور جوړ کړی دی، به ورغې دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی، او دا مې جوړ کړه دون عمر دې شته. چا به دو چاته جوړ کړی، ها بنګلې دوزخ دې واغېسته. اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې، جوړول شي خبره نشته، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتې ده چې دی دم به دې کړه چې اعلی اوخ به او اسب ها پته برته ولګي. والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سره او سپین به قیامت پر ورځ اور کې ګرمیږي، تعالی به پرې داغونه درکوي، دا به داغونه درکوي، او دا مال به د قیامت پر ورځ شجاع یو زبردست اژدها به ترې جوړه شي، غاړې ته به دې پرتی، او دا شونډې به دله خولي وي انا مالک او انا کنزک، زه ستا مال یم ستا خزانه. دا به ګرځېده جګړې، نه کور منه، نه دولت منه، نه ځمکه منه، دومره جوور لاړ په دې سیس کې. حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی، لاندې یو کوټه برابرې بله کوټه، صحابو جوړ کړي، صحابو ځمکې وي جایدادونه، خو بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه، هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ږیری و. هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی، متقدمین، هغه لومبي مسلمانان، السابقون الاولون، الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی. او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله، لږه نه. عثمان صاحب یې باباجي خلک باباجي د لاس اور کې ولاړ، او چې به چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي، که د چا کور غټ دی په کوټه ټک ورکوي، که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي. باباجي سره څوک مونږه احترام یې کوو، لوی عالم دی باباجي، لوی صحابي دی، د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه ملګری دا سره څوک هغه وایي داسې کار وکوه. ابوذر ته وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي، تابعدار زه شام ته لاړ شم. مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي، شام ته ده سبا السلام علیکم لاړ شام. شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی، هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی، هلته هم چې د چا کور دی دو چېرته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی، ځمکه به واچه، دا ځمکې له خدای به څه کوي، رسول وایي دی کې به خدمت کې که الله او رسول له عبادت پکې، ته چا به پیسې وي ښه جمع کې، دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته. هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي، د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا، مونږ خو درته څه ویلی نه شو، نه غوسه کولی شو، نه بل څو خلک احترام کې سپین ږیرې د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی. دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي،
چې مدینې ته راغی حضرت ابوبکر وی دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې لکه چې ما ډوسو پېژني نه په لومبي ځلې ولیدل دلته بیا خلکو سره بحثونه مشن یې دقه و د مشن و د چا هم نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوئ ځمکې به نالې کورونه به نه جوړوئ مال به بس عبادتونه کوئ الله رضا کې زهد دې حد ته رسېدلی د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي هلکې عثمان صاحب ورته وي رب زې ته لاړ شي ربه ځه د مدینې نه چې سړی قصیم ته ځي په دې لاره راځي زه ورته تللی هلته قبر هم دی وی هلته لاړ شي هلته لاړ یو یې ښځه یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا ورته پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې وایي که زما بادشاه یو حبشي غلام او دونه پوټینې سرې وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سرې وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان به څنګ نه منم څنګ به نه منم هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی د خاورې په بالښت پروت یو نری څادر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کوم هر ځای جګړې خلک پوهېشه مال یې پوهېشه خلک پوهېشه دولت یې پوهېشه خلک پوهېشه ځمکې پوهېشه خلک پوهېشه چې بنګلې یې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باندې په دشتو بیابان کې پروت دی تا سره وکړم څه ته به ځان کدن دي زه به درته ناست یم مړ به شې نو تا به ښخوي څوک ماله زه به دې په اوږه کې نه شم ګرځولی زه خو ځان له ښځه یم زه به در سره څه کوم ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کوم ته په څه جنجال دې ځان اړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی داسې مقابله وکړه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي ردې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي قافلې ته به اواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ خښ یې هم کړئ پرې جنازه هم وکړئ خبره سمه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی امې پوره کړه او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده وه ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما م پوره کړه الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وایي چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کوو یوازې وې د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت په ورځ کې د قبر نه پاسې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځې یک تنها به ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک له کوم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واغېسته د چا نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساله وفات ښځې وې ما خدای او څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشم و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله
ما وی قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه مو د خیمه کې مې خاوند مړ شو یکما دې څوک یې نشته مسافر دی خدای دپاره راشه او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره ښه مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي کتل اوهو دا خو حضرت بوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دا دلته څه کوي دا خو حضرت بوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم وروسته نه دی پاتې شوی یو جهاد کې دی وروسته نه دی پاتې شوی یو سفر کې دی وروسته نه دی پاتې شوی او دا خو بوذر دی اوهو الله قربان د جنازه د قبر د کفن دا موږ نه کوو هغې قافلې والا قبر مو کنه کفن یې ورکه غسل یې ورکه او په جنازه یې دا مثال ماته مخکې پروت دی نشم رسېدی دې ته نه زه رسېدی شم نه تاسو رسېدی نشو رسېدی 1% خو ځان ور رسول پکار دی 1% 2% خو ځان ور رسول پکار دی موږ څه کوو موږ وایو د رسول ایمان دی زموږ الحمدلله او نن دنیا په خواهش پرستۍ په ډېره پتې دی ډېره زیاته پتې دی دومره پتې دی چې نن خدای خلکو ير کړی ير دی رسول ير دی مدرسه ير ده ګیره ختم پټکې ختم نیکانو پسې کنځلې علماو پسې کنځلې مدرسو پسې کنځلې ګیرې پسې کنځلې تبلیغ پسې کنځلې تصوف پسې کنځلې تسپو تسپک نظر داسې ځایونه مې لیدلي دي په دا سترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولې چولې د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلي د ما په خدای قسم قسم مې درته وخوړ چې زه په لاره به روان وم په تاشقند او په سمرقند کې په لاره به تم 85% خلک پکې مسلمانان دي 85% دا نه چې کافران دي او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل نو مسکي وشي مې د زغای مونږ پورې خاندي په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به اشارې راکوله چې دا څه کوې داسې ژوند راغی داسې خواهش پرستي راله چې نن اسلام هیر سار وختي چې مونږ پاسو لومبه د خپل بچی د پتلون غم کو او داغه د کوټ غم کو او داغه د سکول غم کو چې دی لاړ شي او د پبلک سکول ته بوزم داغه د ترانسپورت پیسې شته داغه د ټیوشن پیسې شته داغه د جامو پیسې شته داغه د ګرانو کتابونو پیسې شته هغه له نوکر شته هغه له ځان له موټر شته چې په سکول او کالج ته بوزم جمعات له 10 روپۍ نشته جمعات په چندو یوړو مدرسې له 10 روپۍ نشته چې خیرات ولا ورکې زکات هم چر باندې کم پر ځای غم نه ورکې خوا کې د غریب د لوګي پروت ته 10 روپۍ ولا نشته ولې په دې خدای خوشالي پغې ته خوشالي په دې خدای خوشالي کې پغې دې بچي خوشالي او په کوم طرف روان یو او خبر څه وسکو يوم يعض الظالم على يديه دې لاسونو به ټکونه لګي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا الله دا خواهش می پریخی و دا پیغمبر پلا روان و سوا خوان یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اوهو دا خو می فلان کو سر دوستانه و غرق کړی ما فلان کو سره می تعلق تبا کړی خدایا چې د ظالمانو سره خو زما تعلق نه وي دې په ځای می د رسول د لارې خلکو سره تعلق څه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا پیغمبر سره چې کومه لاره ده هغه د علماء لاره ده هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیث لاره ده او ارمان بلا سنو چکونه بلوي کدا لاره باندې تللی
یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دا فابل غرق کلم کنه دا ما دوستو او دا په خواهشاتو سر کړم تبا کلم خدای که د سره ملار نه ونی ولې دا خواهش پرستو والا او دا د سنت متبعین اتباع ولا لار نه ولې الله څنګه بخوا یا بس کې په خبر کې الته خو بیا رانام نشته الته خو مکمل لوډ شیډینګ دی الته پاکیم نشته الته سولرم نشته الته خو ډېره ګرمي ده الته خو مار لړم ځان نه وجلم نشي الته خو اجدها ځان نه لرکولم نشي مار لړم وجلم نشي الته چغم نشي والی چې مورې مړ شوم نشي ویلې مور دله نشي راتلی الته به یو چغه وی یسمعه من یلیه الا الثقلین انسان او پیری به نوري باقی به ټول اوري د خواهش پرسته او د الله او د رسول مقابله ده من خواهش پرستی غشتره الله رسول پرې کړی ترونو اسی یو خبره کو د خدای زمون منست ضرورت شته وایا کوم منز اوکو روجی ونیسو حجونه اوکو صدقې ورکو الله د رضا لپاره د خدای خدای کی په فرق راځي جاتي نه او کوم د دنیا ګناهونه وکړو دا ټول خلک داسې لکه د فرعون په شان د خدای خدای کی پټه کمې راوستي شي خدای ته څه نقصان رسول نشي نه دا ولی مونږ ته وي مسکا وروجه دا د خواهش مقابله را باندې کوي زما نفس غواړي چې زما سره پیسې او ډېر دي او الله تعالی او رسول نه صدقه او زکات ورکا شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش منز د خواهش مقابله را باندې کوي ما مستقل الله سره ضرورت ده ما اخلي که ګرم ببلستان اخلي ما اخلي که ایسی او ایر کنډیشن اخلي ما اخلي که بچو سره مزيق اخلي دغه مقابله او حج کې ما اخلي مزل کې پیسې لګي دولت لګي او کمال اخلي شابه ما اخلي کدا او روزه کې ما اخلي تند برداشت او کنا خپل خواهش اخلي بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا صحابه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلول یو مخه منګم داسې کې اوس په خوا به موږ علماء وي یو سار یو ناشنا بلګی دا اوس موږ یو سار بدلو یو ماخام سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماخام چې راشو بلا واچو سار بلا اچو دنیا دا کسه او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل به 75 یو لګي دوباره به نه چولا هغه زمانہ کې درې خلق جامې هغه اوس کم دي اعلی رقم دغه جامې بچو مالدار قیمتي او مخ کې باندې نقاب کې ګرځي او یا جبدا و چې د رسول الله مبارک هم شکل او تقریبا شکل د حضور پاک مبارک په شان دي او هوت کې شهید شوی دی او هوت کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چې غواړي چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خو خو او هوت کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکار دي باقي نورم ډیر دي خو پته نه لګي درې دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا درې وړ یو دفن یو مدینه کې روان دي چې کله مسلمان شو هجرت وکړه دغه سړی کې دا جوړه سار او ماخام او دوړه پجامه نه لګي مدینه کې روان دي نو یو 500 په سراخ کې شی بلوچ یو لنګ ټوکړه لاندې راخ کې شي پزما کبلو چته او غټه غټه ټوکړې وته لګېدې جامو ته او ټوکړم د ټوټې ټوکړه نه د سرمنو ټوکړې وته لګېدې نو چې رسول الله مبارک ورته کتل نو په جلاش ډېر و جړل نو چا دې تاسو الله رسول ولې ودا مصعب هغه حال را مخ شو د اسلام نه مخ اوس حال ابراهیم مخکې حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې سرمنې پزان نه دی پجامه نه دی پزما کا اور پسې د لنګ ټوکړه راخ کلی کېږي دا نمونه مونږ ته مخکې پر دی حضرت حذیفه حضرت عبدالله ابن حذیفه السهمی رضی الله تعالی عنہ یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده
د روم بادشاه ونیو 300 مرګرو سره یې گرفتار کړ 300 سره گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوست او جیل کې واچوي دشمن ډېر سختي ورسره کوله چې وایي چې وی ډوډۍ به نه ورکوي خوراک به نه ورکوي اوبه به نه ورکوي بند کړي سختي مه راورکوي مشر پکې څوک دی عبدالله ابن حذافه یې راوسته ورته یې وایي چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط مخبوف دې پرېږدم چې عیسایي شه زموږ دین قبول کړه عیسایي کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا مقرره چې والله بیا د سره جهاد کوو عیسایي کېږم چې وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کړې چې ښه اوږې تږې کړل راویې باسئ وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسایي شه پرېږدم دې گورنر درنه جوړوم د یو علاقې لورم دله درکوم څه شی درکوم لورم دله درکوم او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک نه غواړي لور مال څه غواړي د یو علاقې د گورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ زوم کوم دې مالم در کوم اسلام دې پرېږده عیسایي شه وی بادشاه سلامته دې لور سره د مالم راکړي کالیم راکړي او دې لور سره د گورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکړي چې اسلام غوندې دین پرېنږدم نه اوس که د خواهش پرستي وه وی به چې زه خپل کار به کوې اسلام که خواهش پرستي وه نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزګانو کې چې دا کم خلک نوکران دي د خواهش پرستۍ د لاسه اسلام پرېښی په خولې مسلمانان دي په خولې دننه نشته دننه نشته اسلام په خولې مسلمان په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي لږه غوندې خبره دننه بل شان دي بار بل شان دي صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي یعنې دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته ته مسلمان ویلی شي دوی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې نو ګیره نه پرې ښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده شک پکې نشته خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري مسلمان نه دی کافر دی خندا جدا شي غټه غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولې دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو په سپک ګوري منځ ته ورزش وی منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی زړې خبرې دا سپک قتل دین ته شو که نه شو دا د کوم ځای نه مسلمان پاتې شو ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچه لومه نه را چې دا دې په اسانه شلېږي ما وی دا کچه هم ده مضبوطه هم ده که کلک و پورې ونښتې کلک مضبوط دي ونیوه نو ډېره مضبوطه ده او که معمولي یو دوه ټکه دی وې لکه ابلیس څه وې ابلیس خدای مانه د خدای انکار نه دی کړی ابلیس ته الله وحدانیت هم منه یا خدای یو دی ابلیس جنت هم منه اوس هم مني دوزخ هم منه اوس هم مني ابلیس ته الله فرشتې هغه وخت هم منلي اوس هم مني ابلیس دې هم انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي تا خو ته اړې خو په خپله ته انکار نه کوي ورته معلومه ده د خدای د کتابونو هم انکار نه کوي یو ټکې ووې اسه خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لما خلقت أسجد لما خلقت څنګه من طين زه هغه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا الله سره مقابله وکړه پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت وبولا دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي اسجد لما خلقت طينا د تسجد وکم په خټه نه پیدا د اور نه پیدا بس الله مقابله فایش پرستی تباہ و برباد شو زمارونو بنیاد د خبره دغه ځای راځي
نو هغه زمونږ ایمانونه کچه دي خفه کېږو به نه ایمان به مضبوطه ایمان به کلکه او د خواهش اتباع به پرېږدې او الله رسول پورې به نښلې یعنې چې ایمان کچه دی لا یؤمن احدکم د ایمان د مضبوطیا یو نښه دا ده چې دا زه درته لګیم په دو جملو کې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو ایمان به پوخې بس نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي وایي ښه دننه کې جیل ته نه که نوکران وي بس باقي مري دا ویستل نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات هم یې ښودي وایي عبدالله وایي دا وخورئ خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي مارګر ورته وایي چې ګوتې یو نسی وله حالانکې دومره کمزوري دي چې سترګو نظرونه یې ختمېدو والا دي مرګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دي فمن اضطر فی غیر باغ ولا عاد فمن اضطر غیر باغ ولا عاد که څوک محتاج شو او دې د دین نه ورپسې نوځي د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري نو خیر دی جایز دی دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی شراب څښل هم جایز دی دی ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما کوه عبدالله څه کې مو زیاتې مه کوه دا جایز دی موږ له وایي بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دی مو زیاتې مه کوه دا جایز دی موږ له وایي بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دی وخت کې موږ له جایز دی خو د یو کافر عیسایي ړه پې خوشحالېږي د هغه ړه نه خوشحاله نن موږ د کافر ړه خوشحاله و که نه خوشحاله ما وایو چې امریکا خوشحاله شي ما وایو چې برطانیه خوشحاله شي نو زه وایم چې دا ګندونه چې د هغه کم ګند دی دا خوشحاله شي الله به خپل کار کوي آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي هغه به خوشحاله پرېږدو به نور باد څه پرېږدو الله به پرېږدو پرېږده دله خوشحالېږي وایي ښه اوس به وګورئ چې ته عیسایي کېږي او که نه یو غټ ټب یې راوړ او پکې تیل واچول او د اور یې لاندې بل کړ چې په خوټ کېدو راغی وایي دې کې م یو اچوم یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته یې ور شغال کړ دونه ګرم و چې ور پرېوتو سره یې غوښه اډوکې د یو بل نه جدا شو اړوی یې مونه پرېښو وی اوس دی ونیسئ د عبدالله دی ورولې چې دی کله ونیوی په ژړا شو وی زه درته ویم چې نشي ټینګېدی ور به ته څنګه خبره وکړم ګورنري مال چې ښه لور درکوم عیسایي شاه نه کېدی اوس به کېږي که به نه کېږي وی نه په دې خو نه جاړم په مرګ خو نه جاړم وی په څه جاړئ وی جاړم په دې چې ډېر ټپ شوی یم وجود مې ډېر کمزور دی او ډېر پوټینی دی اوس دې ورغورځولم په یو ټک کې به ساه رانوځي جاړم په دې چې ارمان لوږو تندو والم ډېر کمزور یم ارمان چې د ما په دې وجود کې زما د ویښتو مره ساګانې وي او هر یو ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړی وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړه الله او رسول غشتل دې ته وایي یاره وایي داسې وکړې پرېږدې دا ملګري خو په یو شرط دې پرېږدم چې دا به راته اندې به ښکلی عیسایي بادشاه ورته وایي یاره ویړه خو مې نه غواړي ستا له خوشحالولی نه شم که یوازې هم دا کار به مې نه و کړی خو د دې ملګرو د خاطره به یې وکړم خو که ملګري مې پرېږدې په یو پرېږدم نو هغه عیسایي بادشاه له تندې ښکل کړه د ملګرو د خاطره او راغی مدینې ته خوشې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه حضرت عمر صاحب مدینه کې اعلان وکړه په ټول د مدینې اشراف مشران او چې څومره صحابه دي پکې ټول به باروزو استقبال به کوو عبدالله ابن حذافه را روان دي او څنګه استقبال به کوو د ملګرو د خاطرې د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی موږ به ولې دا ارمان رجو چې نن موږ ټول به ورته تندې ښکلو دا مثالونه د مارونو مونږ ته مخکې پراته دي او د قارون هغه هم راته پروت دی خواهش یې واخیسته د موسی علیه السلام قریبي رشته ده نږدې رشته ده او موسی علیه السلام سره په ډله کې دا نه چې هغه سره نو
بین اسرائیل کې قارون قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دومره مالو دومره چې دا هغه کنجانې به یو ډلې وړلې هغه داسې کنجانې خو به نه ده پوټې نه یې کړې او جلندې به هم داسې نه وي یو ډلې به وړي مضبوطې ډلې به چابیانې ګرځولې قارون خواهش پرست د موسی علیه السلام سره مرګري م دی هغه سره ګرځي هغه سره ناسته پته او په شیشه ولا خپې م وایي په شیشه کوشش کوي چې موسی علیه السلام بدنام هم کړي او د موسی علیه السلام د بدنامۍ یو خطرناکه لاره اختیار کړه یو جنۍ ورته ولمسوله چې په ډک مجلس کې په ته الزام لګي او د موسی د پیغمبر مدد خو بیا الله کوي او چې څنګه جنۍ پاسېده او الزام یې ولګاو او موسی علیه السلام پرې راغی پیدا چېرته کېږي خبره ښکاره شوې چا درته ویلې دي ویلې قارون وی الله ویني ځمکه وشلې د قارون وردن نشي